د عبدالتواب ولد عبدالجلیل. دغه ماشوم تقریبا 4 کاله مخکې د خپلې کورنۍ نه درکه شوی و چې هغوی خپلې هڅې ورڅ کړي وو، البته نه وتوانېدلي چې دا ماشوم پیدا کړي. موږ دلته داسې یو طریقه لرو چې یو ماشوم مو لاسته راسي هغه پرورشګاه ته سپارو یا یتیمخانو ته یې سپارو او باقي د هغه په لټنه کې موږ کوشش کوو چې کورنۍ ورته پیدا کړو. د دغه ماشوم د کورنۍ په پیدا کولو کې هغه به زه دا ووایم چې موږ په خپله ساحه کې پرورشګاوې یتیمخانې لرو، د هغو سره ډېره ښه هماهنګي لرو. نو کله چې موږ یو ماشوم پیدا کړو دوی ته یې ورسپارو او که دوی سره ماشومان وي د هغو لیست د موږ سره شریکوي. بیا دغه لیست او دغه شهرتونه موږ اخلو، هغه خپل واتساپ ګروپو ته ورکړو چې هغې په وسیله باندې بیا ډېره اسانه باندې د دوی کورنۍ او د دوی خپلوان پیدا کېږي. نو دغه رنګې دا ماشوم هم په دغه طریقه باندې چې موږ واتساپ ګروپو ته ورکړه وتوانېدو په دې باندې چې دوی کورنۍ او والدین پیدا کړو او ماشوم ورته تسلیم کړو. نام تواب ولد جمیل. مادرمشان د مادر 6 تا بودن. من کاکایم عمر در خانه مانده بودیم. کاکایم گفت نرو 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 نرو. ما همونطور رفتم باز حصول با گم شده بود. نزدیک 4 سال میشد که برادرزاده ما گم بود. بعد از 4 سال ما در زمان جمهوری خیلی وقتا دنبال از این رسانه ها و تمام جنایات در جریان گذاشتیم که نتونستیم پیدا کنیم در زمان جمهوری. ناامید شدیم که برادرزاده ما گم شد یا مثلا قطع شد فرستادن شد کدام کشور خارج، پاکستان یا همچین چیزایی در دل ما میگشت. بعد از او دیگه در زمان امارت پیگیری نکردیم. واقعیتش ما شنیدیم در خانه نشسته بودیم دیگه، ایام عید هم بود، خوشی ما 2 برابر شده. واقعیتش وقتی شنیدیم که تواب بدر پیدا شد از دهن وکیل صاحب حق‌پرست، ما احساس خوشی کردیم، مثلا از اشک و شوق است چشای ما ریخت. مادرش از پدرش ایران است در واقعیت. و از او زنگ زدیم بیخی از امو خوشی دیگه زوف کرد، نتونه صحبت بکنه پشت تلفن. و ما تشکری میکنیم بازم از امارت اسلامی، رهبری امارت اسلامی زیاد تشکری میکنیم که این طفلک به دست رس ما قرار داد. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د هیواد په کچه د یتیم او بې سرپرستو ورکشو ماشومانو ستونزو ته رسیدنه کوي، په همدې موخه باندې د کابل امنیه قمندانۍ سره د تفاهم پر اساس باندې چې کوم ماشومان دوی په ښار او مربوطه حوزو کې پیدا کوي د ساتنې پالنې او همدارنګه د هغوی بیرته کورو ته د سپارنې په موخه باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته راوړي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت یاد ماشومان په حمایي مرکزونو کې ترې ساتنه کوي. د ټولنیزو کارکوونکو پر مټ باندې د دغو ماشومانو د کورونو پیدا کولو لپاره هڅه کوي. لله الحمد چې په دې وروستیو کې د ښې همغږۍ او همکارۍ چې د کابل امنیه قمندانۍ د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره لري ومو کولی شول چې عبدالتواب د پروان ولایت اصلي اوسیدونکی چې د کابل ولایت د 11مې حوزې اوسیدونکی ده، دغه ماشوم د دوی مجاهدینو په همکارۍ باندې کورنۍ پیدا شو، دا ماشوم ورته وسپارل شو. په راتلونکي کې هم هڅه دا ده هغه ماشومان چې ورکیږي او یا اوس ورک دي اکثریت د امنیتي ارګانونو له ادرسه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته سپارل شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یاد ماشومان د خپلو اړوندو حمایي مرکزونو کې ساتنه کوي او هڅه کوي چې کورنۍ پیدا کړي. له دغه طریقه بیا هم په هیوادوالو باندې غږ کوم د هر هغه چا ماشوم چې ورک شوی وي هغوی کولی شي چې امنیتي ادارو ته او ترڅنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته په مرکز کې او په ولایتو کې ولایتي ریاستونو ته مراجعه وکړي، د خپلو ماشومانو اړوند معلومات له مسؤلینو سره شریک کړي تر څو په پیدا کولو کې هم اسلامي امارت نظام دا خپل مسئولیت ادا کړي او دا ماشومان پیدا او کورنۍ ته وسپاري. نواسم به یک محفل عروسی میرفت، از اونجا پدر مادر خدا گم کرد، از پیششان فرار کرد یا گم شد. مقصد دیگه ما دنبالش در هر مسجد ها، در
اوضاع در هر جایی که گشتیم دنبالش پیدا نتانستیم. عکسایشان در هر جای را کردیم، در تلویزیون ملی کابل هم چیز ما را دادیم، ما پیدا نتانستیم. بالاخره تا دین شب که وکیل صاحب آقا گل حق پرست باز به ما خبر داد که اینه تو مدوایسا پیدا کرده این بچه را، یه ایسایی که داودی عبده چی هست بردن شد. باز آمده میره پیدا کرد. وقتی که من موبایل مرا چک کردم 119 که به نام تواب ولد جمیل پیدا شده و ایره برادرای مجاهدین حوزه عبده انداخته بود در گروه. من ایره مشکوک شدم که یک وقت ایره مده اعلان داده بودم که تقریبا مدت 4 سال قبل این طفل مفقود شده بود، گم شده بود، که همین پدرش پیش ما آمد که پسرم گم شده و بسیار ما در چندین جاها گشت گذار کردیم، دیدیم که ایره پیدا کرده نتانستیم و حتی در رسانه در تلویزیون این در اعلان داد. وقتی که من دیدم این پسره که من گفتم که بخی عاجل برو که همین طفلک به نظر من همون طفل تواب نامی هست که 4 سال قبل گم شده. این پسر ما روان کردم در خانه از این برادر که خودش هم نیست، ایران است، مادرش بوده. ما برای پسرم گفتم برای مادرش عاجل نوی که پیدا شده که یک دفعه ما از خوشحالی یک دفعه زوف نکنه. گفته آستا برش بود که وکیل منطقه کار داره. ای آمد امرای یوهرش، ای برادرم امرایش موجود بود، دوتایشان آمدن در خانه ما آستایی که دمی عکس نشان دادم. وقتی می عکس میشناشی ای چشمایش اشک پر شد، مرم یک رقم توی چیز برداشت. باور میکنی که در فامیل ما در خانه ما الله اکبر شروع شد از دست خوشی و از دست چیز که ای در یکی فراموش کردن که این طفلی که 4 سال قبل گم شده بود که این مادرش این پدرش چقدر گریان و ناله کردن. مادرش هم شناخت داد، یک دم که اله شد با مادرش بغل کرد و گریان شروع کرد. باور میکنی که تقریبا 10 دقیقه در بغل مادرش هم این گریان میکرد، هم طفله گریان میکرد. حالا برادرای مجاهدین هم میخوایم من اینجا تحذیر کنم که آمرته به تروریسم است، آمرته به حوزه که حضور داشته باشه. ما یک گل در گردنشان که واقعا قابل تقدیر هستن، خدماتی که یا انجام میتن واقعا قابل تقدیر است. ما تقدیر دیگه چیزی که حاجی صاحب گفت دیگه ما بسیار خوش هستیم، از مسئولین امارات هم تشکر میکنیم که پیدا کردن. کورنۍ پیدا کولو کې مونږ هم ډېر خوشاله سو چې د دوی خوشحالي مو ولیده. خوشحالي بې حده زیاته وه، خو هلته ما ته یو افسوس داسې راغی چې کاش ما داسې کړي وای چې دوی مې مرحله په مرحله پوه کړي وای چې تاسو ماشوم پیدا ده. ځکه زه داسې سوم چې خدای مکه د ډېرې خوشحالۍ نه مور او دا نور خپلوان یې خپل حواس ته کارول نه کړي.